أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الوان دي آیات مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ اما نوالہ آدم علیہ السلام تا سجدی بارکی کہ اللہ فرشتوں تا حکم کو چتاسو آدم تا سجدو کے تمام فرشتوں سجدو کلو ابلیس انکارو کو اور بیا دا حکم نمانلو اگر وجہ بیانی چیز غورم دا آدم نا لگا چیز دا اور نا پیدا مو آدم دا خور نا پیدا دے و اللہ دغا دے کی ابلیس تا حکم کو چی دا دی اسمان یا جنت نا کشا ذکر دا اسمان یا جنت دا دا متکبرین و خلق و زی ندے اور پدا سے حال کی ددید نکوشا چتت ذلیل اور رسوائے اس ہر کله چې شیطان ابلیس الله د خپل در نه اوشړو او دتا د خپل انجام پته ولګیدلا نو دغه کې دی اوس د آدم نه او داغه د اولاد نه انتقام اغستو د پارا د طویل عمر او د جون اس سوال کئی چقال انظرنی الی یوم یبعثون ابلیس اویل چی محلت را کماتا تر اغیر ودی پوری چی پکم روز باندی دا خلق راپورتکی گی دا قبرننا گویا دا حشر روز پوری ماتا محلت را کا جن را کا اس دلتا ابلیس محلت غواړي تر ودی د حشر پورې علماء فرمایي چې دلته ابلیس د حشر د ورځې پورې دا محلت غواړي دې د پاره غواړي چې هغه ته خدا معلومه ده چې هر مخلوق ابد مرګ پیاله سکی او مرګ په هغه باندې خامخا راځي نو دې چې د هر کله د ورځې د حشر پورې محلت غواړي نو د حشر نه پس او بیا مرگ شتنا لہذا دی دا ځان دا مرد دا بچ کولنا دا مطالبه کی دا سوال کی چې ما ته دومره مهلت راکا چې تا هغه ورځې پوری چې کوم ورځ باندې دا خلق د قبرونو راپورته کیږي او میدان محشر کې راجمع کیږي اوس الله دا ابلیس دا سوال قبول کو قال الله فرمائے انک من المنظرین بشکت دا مهلت ورکړې شو نه یې سوال خو منظور شو خو نامکمل منظور شو پورا سوال چې کوم دی هغه دروازه هغه حشر وځي پورې منظور نشو بلکې وی فرمایل و تعالی چې تا ته مهلت درکړې شو پورې چې کوم دی مهلت ته چاته چې مهلت ورکړې شوی دی عمر مهلت تا ته هم درکړې شو او دلته دا مهلت هغه ټیم ذکر اونو شو چې دا مهلت کم ټیم پورې دلا ورکړې شو خو بل ځکه آیت کې راغلي دي چې فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم بیشک تا ته مهلت درکړې شو تر ورځې معلومه پورې اوس هغه معلوم روزه
کم ورځ ده نو د هغې یا الی وقت المعلوم هغه وقت معلوم کم یو دی نو د هغه وقت معلوم باره کې روایت کې راځي چې دغه وقت معلوم هغه وخت دی چې په کم وخت کې الله دا دنیا فانی کوي یعنی مراد نه رومبنې شپېلې ده چې په شپېلې کې رومبنې کم پوکي والی کېږي نو هغه وخت معلوم هغه وخت مراد دی اوس هر کله چې شیطان ته د خپل هغه مرګ پته ولګېدله چېرې ما ته مهلت د وخت معلوم پورې راکړی شو چې هغه رومبنې شپېلې ده نو دلته اوس دا اعتراض راځي سوال پیدا کیږي چېرې دا خو د الله د حکمت خلاف ده چې الله اس یو مخلوق ته د هغه د مرګ ټیم نه دی ښودلی که مخلوق ته د مرګ ټیم معلوم شوی نو هغه به تمام عمر ګناهونه کوي او یو ورځ به د مرګ نه مخکې توبه وباسي نو ابلیس ته هم دغه شان ده خپل ټیم معلوم شو ګویا ټول عمر به دې خلک ګمراه کي او چې کله هغه معلوم وخت راشي نو هغې نه مخکې به یو ورځ توبه وباسي نو خبره به ختمه شي نو امام رازی رحمه الله د هغې یو جواب دا کوي چې یو خدا چې الله ته معلومه ده چې دا شیطان به توبه نه وباسي که هغه وخت ورته معلوم دی هم به توبه نشي ویستی او یا علما دا اهل علم حضرت دام فرمای چې د شپېلې دا وخت چې کوم دی دا لومبنۍ شپېلې وخت دا خو هم معلوم نه دی چې دا شپېلې لومبنۍ شپېلې به کله والی کېږي لہذا دلته هغه وخت معلوم وقت معلوم خو شپېلې شوله خو د شپېلې هغه وخت معلوم چې کوم د قیامت هغه وخت دی هغه ما سوا د الله نه بل چاته معلوم نه دی لہذا دا اعتراض هم ختم شو اوس دغه دی کې شیطان ته چې کله مهلت ورکړی شو نو دا شیطان ابلیس دومره نافرمان او دومره متکبر چې دا کله دنه نافرمانی وشوله نو پکار خدا دی چې دی په خپل نافرمانه باندې توبه باسي پیمانی اختیار کی څنګه چې آدم علی السلام په اجتهادي غلطي سره په ایر سره باندې هغه اونې نه خوراک وکړو بیا فورن هغه چې کوم دی الله ته زاری شروع کړه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لیکن ابلیس د نافرمانه باوجود دومره بے گستاخ او بے ادب شو چې اوس الله ته چې کوم دی د الله روان دي چې کوم دی هغه ته چیلنج ورکړي الله ته چیلنج ورکړي چې قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم شي ابلیس وویل چې په سبب د دې چې تاسو گمراه کړم اغويتني د اغوا معنا ډېر معنی دي یو د اغوا معنا چې کوم دی په جهالت سره د عقیدې فاسد کېدو ته ویل شي بل معنی چې کوم دی عذاب هم دی بل معنی چې کوم دی د گمراهۍ سزا ورکول هم دی او گمراهۍ مراد نه هم دی نو د گمراهۍ سزا یا گمراهی دلته مراد دی چې په سبب دی چې تا مالا تاسو گمراه کړم یا تا مالا د گمراهۍ سزا راکړه او زه د جنت نه د اسمان نه راکوز کړم نو لاقعدن لهم صراطك المستقيم او بزخامخا دی آدم تا ان آدم علیہ السلام تمام اولاد تا ستا پنی غلار باندې کینم و دوی تبا پلار کې ناشته ما د ډاکو پشان او دوی باندې به د هر طرف نه حمله کوما او دوی به کم دی دا صحیح لارنا بلار کوم روایت کې راځي دا الله پیغمبر فرمای چې دا شیطان دا ابلیس بندتا انسان تا آدم تا په هر لار باندې ناشوي کله چې یو بندا اسلام قبلې نو دی وته د اسلام په لار باندې ناشوي او دا ورته وی چې اے بندا ته د پلار نیکو هغه خپل زور دین پرې دی او یو نوی دین اختیار ولې کم عقل کېږي د پلار نیکو ولې مخالفت کې نو اول وته په دغه دی کې دا ابلیس چې کم دی دا خبره شروع کی نو چې کله هغه سړی اسلام قبول کی د خبره اونه مانی او مسلمان شي نو بیا وتا د هجرت په لار کې کینی ورتا چې کله هغه مسلمان
د دین اسلام د بقا د پر هجرت کیا نو دی وتوی اے بندا خپل وطن پریدي خپل ازمکه پریدي خپل کور پریدي اهل او عیال پریدي او ته هجرت کې او د مهاجر مثال خدا هغه اصل چې موږي پورې تړلې وي او د موږي نګي چاپیره هغه منډه ته وخی او دا غي نه بل خوا تخت نشي کولی ستا مثال هم دغه شان وي هغه ناشتا وطن کې بچي کمی دغه شان ګيري لیکن چې کله هغه سړی چې کم دی هجرت وکي د شیطان خبرونه مني نو بیا وته د جهاد په لار کې کینی چاہے تو اوس جهاد لذي خپل مال او جان په آزمائش کیا چې که په جهاد کې مړ شوي سبب استا خد چې کم دی بل سره نکاح وکي ستا مال به تقسیم شي او ته به اسه مړ شي نو چې کله هغه جهاد لاله شي نو د الله پیغمبر فرمایي چې کله دا سړی د شیطان د دې پنج نخلاص شو نو الله په خپل ذمہ کرم باندې هغه د پاره جنت لازم کړی دی الله بولا بدله کې جنت ورکړي نو دا شیطان دی پلارو کې ناس وي او دی بدا انسانات کم دی بیلارې کوي بیا الله ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمالهم بیا دا شیطان ویا زب خامخار راتل کوم دی بندتا دی انسان تا د مخی طرفنا د شاده طرفنا د خی طرفنا او د ګس طرفنا کوئی پدې کې د سلور جهتونو اطراف ذکر وکړو شیطان وی ابلیس وی زبا پدې سلور اطراف باندې دی آدم تر اعظم او دی بچي کندې بیلارې کوم دا سلور اطراف ذکر دي دا وشو چې همیشه دشمن عمدغه عادت طریقه وی چې دی پدې سلور طریقو باندې چې کندې حمله کوي کله مخنا کله شانا کله د خي طرفنا کله د ګس طرفنا ودلته د فوق او د تحت ذکر رانه دی چې دی ابلیس داونه وي چې د بر طرف نه پر اعظم او د لاندې نمبر اعظم نو حضرت ابن عباس نے فرمایي چې دا د ذکر نه وي چې د بر طرف نه د الله رحمتونه وریږي بندګانو باندې نو ګویا د ابلیس د الله او د بندګانو درمیان پر رحمت کې حائل جوړې دي نشي بر د الله طرف نه رحمت وریږي نو ځکه د داونه وي او د لاندې نه د خپل غرور او تکبر په نه باندې چې د لاندې ټیټېدل چې کم دي د ډېر زیات ګرانو څنګه سجدې نه انکار وکړو نو دغه شان دته د خپل غرور تکبر په نه باندې د لاندې وتل چې کم دي وته اړخ کارېدل نو ځکه دا غي ذکر نکو اوس دا کم اطراف چې ذکر وشو د دې باره کې د حضرت ابن عباس له قول دار چې دا شیطان چې کوم چې زبدتا د مخامخ طرف ناراضم نو دینه مراد اخرت ته چرا دا شیطان چې کوم دی انسان ته دا وی چیرې دوباره جمع دي کې درشتا نه جنت نه دوزخ تا دا خبره بہت ځوان دي کوم ومن خلفهم ان مراد کوم دی هغه دنیا دا دنیا چې کوم دی هغه بہت چې کوم دی هغه طرف ته توجه پیدا کوم او هغه کې بہت رغبت پیدا کوم او هغه طرف ته مراد چې کوم دی هغه دا امور دین کې بہت شبهات پیدا کوم او دا شمائل نه مراد چې کوم دی ګس طرف نه دی بچ کوم دی په برایو کې او ګناهونو طرف ته ولا رغبت ورکوم او قتاده رحمه الله فرمای چې دا دلوان دی نه مراد چې کوم دی هغه دنیا دا چې دنیا بہت چې کوم دی خیسته کما او دنیا بہت مزین کم او دنیا طرف ته بده راغب کم او خلقهم نه مراد چې کوم دی هغه آخرت ته چې د آخرت نه به غافل کم چې نه دوباره جمع دي کې درشتا او نه جنت او نه دوزخ شتا او دغه شان دا خي طرف نه مراد چې کوم دی دا نیکه ولا زائل کوم و نیکو کې بل ریا پیدا کوم او دی به تمام عمر نیکه کوي او پریا سره هغه نیکه ولا زائل کوم او د ګس طرف نه مراد چې کوم دی هغه بده دي ګناهونو طرف ته چې کوم دی هغه بہت خیسته کوما او دی باغی ته رابلم خو بیا فرمای ولا تجد اکثرهم شاکرین دی ابلیس دا وی چې تبنمو می زیاد د دوینه شکر گزار گویا ابلیس د انسان بارکه دا بیان وکړو چې دا انسان به شکر گزار نوي زیات تر د دوینه با ناشکر وي او دا د خبره څنګه وکړه یو خدا چې دا ګمان او خپل ځن باندې دا وویل چې دا انسان به شکر گزار نوي او دا هغه ګمان بارکه بیا یو آیت کې راځي رستو سورې سبا کې دی چې
ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. الله فرمایل چې دې شیطان رښتیا ک په دې انسانانو باندې هغه خپل ګمان، یعنی گویا فتبعوه ډیر خلکو د تابعداري وکړه، پیروي وکړه سیوا د یو ډلې د مؤمنانو نه، نو ټول چې کوم دي انسانان د پس روان شو. نو دغه ګمان چې کوم دي هغه الله وی دا به رښتیا شي دغه خلکو باره کې چې کوم خلکو چې کوم دي د تابعداري او پیروي کړې وي. دغه کې الله تو فرمایل چې قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اے ابلیسا اوزا د دې زینا په داسې حال کې چې ته ذلیل او مذمت کړی شوی او مدحورا او رټل شوی. مذموما من ذلیل او مذمت کړی شوی او مدحور لري کړی شوی د رحمت نه، د الله د رحمت نه لري، د جنت نه لري، د توفیق د نیکه نه لري. گویا دی ذلیل او رسوا او رټل شوی د جنت نه اسمان نه چې کوم دی را اوشل شو. نو دغه دې کې بیا الله فرمایل چې اے ابلیسا تا خدا دعوه وکړه چې ته به زما انسانان مخلوق چې کنه بني آدم به ته لارې کې، نو لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم اجمعین، خامخا هغه کسان چې تابعداریو کې د دوی نشتا، کم خلق چې ستا تابعدار او پیروکار شو، نو زه به خامخا ډکوم جهنم ستاسو ټولو نه. وایي تام جهنم ته واچوم او چې کوم ستا پیروکار دي هغه به هم جهنم ته واچوم. او په دې کې هغه پیروکار به جهنم ته دي چې کم په کفر باندې او په شرک باندې مړ شي، کم ګناهګار مسلمان وي نو هغه به صرف د یا خو به الله په خپل فضل باندې د جهنم د اور نه بچ کی، او یا چې کم د خپل ګناه برابر به سزا خوري او بیا به جهنم نه روزي. باقی چې کم خلق په کفر باندې مړ شو په شرک باندې ناغي د پاره جهنم بیا د همیشه اوسېدو ځای دی. قال اویل ابلیس انذرنی مهلت را کماتا الى یوم یبعثون، تر ورځې دوباره پورته کېدو پورې. نو قال الله فرمایل انک بشکتو من المنذرین، د مهلت ورکړې شو نه یې. قال اویل بیا ابلیس فبما اغویتنی، په سبب د گمراهی زما چې تاسو گمراه کړم، یا په سبب د دې نافرمانی د سزا زما، لاقعدن لهم خامخا بزکینم دی آدم تا صراطک المستقیم ستا پنی غلار باندې. ثم لآتینهم بیا برازم دی بنی آدم تا خامخا من بین ایدیهم د دروازې طرفنا، ومن خلفهم او د شاده طرفنا، وعن ایمانهم او د خي طرفنا، وعن شمائلهم او د ګس طرفنا. ولا تجدو او تبنمومی اکثرهم زیاد دوی شاکرین شکر گزار. قال بیا اویل الله اخرج منها، اے ابلیسا اوزد دی دینا مذعوما په داسې حال کې چې ذلیل او رسوای مذمت کړی شوی، مدحورا او رټل شوی. لمن تبعک خامخا هغه کس چې تابعداري وکړه منهم د دوی نه ستا، لأملأن نو خامخا بډکم جهنم جهنم منکم اجمعین تاسو ټولنا. قال اویل شیطان ابلیس انظرنی مهلت را کماتا الى یوم یبعثون، تر ورځې د دوباره د پورته کېدو د قبرونو نه. قال اویل وت الله انک من المنذرین، بشکتو د مهلت ورکړې شو نه یې. قال بیا اویل ابلیس فبما اغویتنی، په سبب یا په وجه زما دا چې تاسو گمراه کړم، نو لاقعدن لهم نو خامخا بزکینم دوی ته صراطک المستقیم ستا پنی غلار باندې. ثم لآتینهم بیا برازم دوی ته من بین ایدیهم د دوی دلواندې نه، ومن خلفهم او د شاده طرفنا، وعن ایمانهم او د خي طرفنا، وعن شمائلهم او د دوی د ګس طرفنا. ولا تجدو او تبنمومی اکثرهم زیاد د دوی شاکرین شکر گزار. قال الله فرمایل اخرج منها، اے ابلیس اوزد دی دینا مذعوما په داسې حال کې چې تو ذلیل او رسوای، مدحورا او رټل شوی. لمن تبعک منهم خامخا هغه کس چې تابعداري وکړه ستا د دوی نه، لأملأن جهنم
खामखा डक पकम जहानम मिनकुम अजमाइन दतासु टोलना। Oh